السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولر. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د ام سی بي بریکر او ایسولیټر سوچو ترمنځ د فرقونو پر رابطه باندې ده چې د ام سی بي بریکر او ایسولیټر سوچو ترمنځ فرقونه څه دي او دا دواړه برېښنایي سرکټونو ته له څه لپاره نصب او کنیکشن کیږي او ام سی بي بریکر او ایسولیټر سوچو څنګه معلومولی شي او د دې دواړو کرنټ ریټینګ د څو نه څو پورې وي، یعنې د څو امپیره پورې کار او فعالیت اجرا کوي. د دې ټولو مهمو معلوماتو په رابطه زه غواړم ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اول راځو ام سی بي بریکر ته. ام سی بي بریکر برقي الکتریکل سرکټونو ته د سرکټو د پروټیکشن، حفاظت او ساتنې لپاره نصب او کنیکشن کیږي او د اوورلوډ او شارټ سرکټ په صورت کې ټیپ کیږي او بنديږي او د سرکټ حفاظت او ساتنه کوي د ګرمېدو او سوځېدو څخه. او ایسولیټر سوچ او برېښنایي او برقي سرکټونو ته صرف د اپ او آن یعنې د لګېدو او بندېدو لپاره نصب او کنیکشن کیږي او د اوورلوډ او شارټ سرکټ په صورت کې نه ټیپ کیږي بلکې هټ کیږي، ګرمېږي، سوځي او له منځه ځي. او ام سی بي بریکر تاسې د دې ډایګرام او سمبول په واسطه باندې پیژندلی شئ، لکه څنګه چې تاسې په دې سمبول او ډایګرام کې وینئ. خو دا سمبول او ډایګرام د هر ام سی بي بریکر د بره نصب شوی وي. نو کله چې تاسې ام سی بي بریکر نصب یا خریداري کوئ نو تاسې باید دې ډایګرام ته متوجه اوسئ. راځو د ایسولیټر سوچ ډایګرام او سمبول ته. لکه څنګه چې دوستانو تاسې په دې ډایګرام او سمبول کې وینئ، کله چې دوستانو تاسې ایسولیټر سوچ برقي سامان آلاتو ته نصب او کنیکشن کوئ نو اول باید تاسې د دې ډایګرام یا د سمبول ته وګورئ. د دې نه وروسته دوستانو تاسې بیا ورته نصب او کنیکشن کړئ. راځو دوستانو د ام سی بي بریکرو کرنټ ریټینګ ته. د ام سی بي بریکرو کرنټ ریټینګ عبارت دی د 6 امپیره، 10 امپیره، 14 امپیره، 20 امپیره، 32 امپیره، 40 امپیره او 80 امپیره پورې په بازارونو کې اویلیبل دي، یعنې د دې څخه استفاده کیږي او دا استعمالیږي. راځو د ایسولیټر سوچونو کرنټ ریټینګ ته چې عبارت دي 32 امپیره، 40 امپیره، 63 امپیره او تر 100 امپیره پورې په بازار کې اویلیبل دي او دا د الکتریکل برقي بورډونو لپاره نصب او کنیکشن کیږي. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د ام سی بي بریکر او د ایسولیټر سوچ د فرقونو په رابطه باندې وه. دوستانو که غواړئ بر تخریج څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپله په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوي در سره لایک او شیر یې کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.